کې په تبعید کې حکومت او الکوزي تم مبارک جنرال صاحب، مبارک صاحب. ما ته وظیفه پکې را نه کوي جنرال صاحب. ښاروالي کې کار درته پیدا کومه. په دواړو سترګو نه، په داخل د وطن کې به ښاروالۍ کار یې که نه له خارج کې به وي. تبعیدي حکومت د دا په خارج کې وي، خو د تا وظیفه به په افغانستان کې وي. زه چې یم د سنګین د ولسوالۍ د ترافیکو رئیس یم په تبعیدي حکومت کې، خو پاکوم به د لندن د ښار څنډې لښتي مختي ویا ترافیکو سیستم به جوړوم په تبعید کې حکومت ده. ماتم زه وایم چې زه خیر زه هغه به بیا وروسته هغه موضوع چې لږ صحیح ګرمه شي بیا به ملګرو د لایف د سره شیر کوي، دا بعضې پکې را منشن کوي. عمري کاروان څوک د راځه ورته عمري کاروان مایک د خلاص که دا جنرال صاحب راځي بس کینی وای فالوور مې زیات شي، خبرې نه کوي. کوزي که سړی پې ګناهګارېږي خبرې نه کوي، کوزوم یې و سړی پې ګناهګارېږي. مګر یې غږ درځي. عمري کاروان صاحب بس ته کور ته لاړ شه، ماشومان غلي که ځه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حضر ډیزل وای نه هغه مولانا او منظور عکس دې څه لګولی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. اشنا څنګه یې ښې جوړې؟ کرکټ بریا مبارکي درته وایم. اگر که تاسو خو به پې خفه یاستئ، خو تاسو سره مو ټکراو راځي، نو کېدای شي د تاسو بڼه کې هم در باندې وباسو انشاءالله. مننه جنرال صاحب، تاسو ته د مبارکي، ټولو افغانانو ته د مبارکي. او بلکې زه هغه د بیا ونه وایه مام د ډیزه وایي د هغه د مولانا صاحب په رنګ لونګۍ وهلې ده. مننه مونږ چې یو لر او بر ټول مسلمانان یو، مونږ باید اسلام ته کار وکړو. دا مونږ یو تاسو کې مهمه نه ده چې څوک پاکستانی ده او که پنجابی ده او که ایرانی. نه مهمه ده چې ته انتخابات کې او مونږ یې نه کوو. مهمه دا ده چې ته ملي سرود پاک سرخریم ته درېږې او زه ورته ناست یم. اوس ته د لاړ میکالي قانون ته اسلامي قانون وایې، زه ورته کفري قانون وایم. ډېر فرق هم د سره ښه مخکې ځه. ګوره مولانا صاحب یو چې کوم نه دی ویلی چې دا قانون صحیح قانون ده، د دې پارټۍ چې ده بیله ده، نو هېڅکله دا ته د پاکستان په حکومت باندې نشي ورتپلی. په پارلمان کې چوکۍ لري که نه؟ لري، بالکل لري. بس صحیح سو، لږ صبر وکړه. که دا اوس دا د پاکستان وزیر اعظم چې د کوم قانون لاندې به حکومت چلوي؟ معلومه ده چې دی به اسلامي قانون راولي، لکه څنګه چې په افغانستان کې ده. وای خدای دې مرده ټوغکي مراز باندې مړ شي چې حق نه وایه. الله دې د غواګانو طبق مراز در باندې راولي چې حق خبره نه کوي. دا جنرال صاحب داسې مثال ده، خیاوه درېږه پلانه دا داسې مثال ورکوي که نه، لکه اوس چې غوایی له غوا نه راایساری. نه ګورئ، یو مولوي، یو مفتي، یو مولانا څنګه کولی شي چې د کفري قانون په ځان باندې حاکم کې، یعنی عملي کې؟ پاکستان قانون اسلامي ده که نه؟ اسلامي ده که کفري ده؟ نه، اوس فی الحال چې ده د کفر احکام په ځان باندې عملي کوي. خو چې کله مولانا صاحب حاکم سي، کله چې دی وزیر اعظم سي له خیره سره، بیا به اسلامي نظام وي او قرآني نظام به وي، لکه څنګه چې په افغانستان کې ده. مریم سره به اسلامي نظام وتړي. دا به څه حاکم کیږي له خیره سره؟ دا به ګوره وخت سره ګورو، لکه څرنګه چې په افغانستان کې دا 20 کاله جمهوري نظام و، دغه د 20 کالو نه بعد تاسې لکه بریا هم خپله کړله، اسلامي نظام راغی. مونږ خو بریا په ګوزونو نه ده راوړې که نه، په ګډامو نه ده راوړې، په
په رایټ او په نایټ باندې مو نه ده راوړې، بریا مو په جلوسونو نه ده راوړې، مونږ ککرۍ ورکړي، مونږ وینه ورکړې ده، مونږ قربان